السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زما په لاس کې نن یو کتاب دی، تاسو به یې وینئ. دا د رحمت دیوان کتاب دی. دیوان نه دی، د ده تخلص دیوان دی. صحیح دی، رحمت دیوان چې زموږ یو پښتون لیکوال دی، یقیني هم ښه با تجربه کاره، با استعداده ځوان دی. د دې کتاب نوم دی له انټرنیټه د پیسو ګټلو 600 لارې. څو؟ له انټرنیټه د پیسو ګټلو 600 لارې. 600 ways to make money online. صحیح سو؟ یا له انټرنیټه د پیسو ګټلو 600 لارې. دوستان، تاسو دا کتاب که چیرې تاسو کوشش وکړئ، دا کتاب تاسو پیدا کولی شئ. په مختلفو ځایو کې پیدا کولی شئ، هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. ځکه ما له رحمت دیوان سره په خپله هم یو وخت تماس نیولی و. هغه ما ته ویلي و چې د بازخان علمیار سره سته په کوټه کې، او کیدای شي په غزنوي کتابخانه کې به هم وي، یا د کفیل قربان په دکان کې هم تاسو پوښتنه کولی شئ، هلته به هم وي. ضرور دا پیدا کېږي. ډېر معلوماتي کتاب دی. ما ډېر څه ترې زده کړي دي. ما ورقه په ورقه ولوست. ډېر ښایسته معلومات دي کې دوستانو. که تاسو دا ترلاسه کړ، خو ښه تر ښه. که مې نه کړ ترلاسه، دوستانو فی الوخت داسې وخت دی چې دا اوس پخواني وخت کې موږ نه اوسېږو. دوستانو، زه کله ناکله په کورنۍ ژوند کې یا خو د بجلي بورډ راڅخه خراب سي، د بجلي چې کوم دا بورډ دی، بټنې چې دی، یا د سلایي ماشین، یا هر شی چې په کور کې راڅخه خراب سي بیرته یې نه سم سمولی، یا پنکه یو وخت مې د پنکې ډیمر خراب سو، سموي مې. خو چې کوم شی هم تاسو په د یوټیوب په سرچ بار کې سرچ کوئ چې دا سره کم سمیږي، د دې څه مسله ده، د کم شي نوم هم تاسو ورکوئ، هغه که پنکه وي، که په کور کې ستاسو د کورنۍ هر شی وي، د هغه مکمل طریقې تر 1000 کسانو به ډېر اپلوډ کړی وي، تر 1000 ویډیوګانې به ډېرې پرتې وي. نو هغه تاسو زده کولی شئ. که چیرې دا کتاب تاسو نشئ ترلاسه کولی، هسې هم په کم شي چې تاسو نه پوهېږئ په یوټیوب کې، هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. په یوټیوب سرچ بار کې ووایئ، هغه شی تاسو له راځي، هغه به تاسو زده کړئ، هغه به یې دغه کړئ. خو دوستانو، دغه چې کوم دی، همت به نه بایلئ. دوستانو، همت چې دی، همت مه بایلئ. دوستانو، همت کله هم د لاسه مه ورکوئ. دوستانو، یو شی زه تاسو درښیم، دا یوټیوب داسې پلیټفارم نه دی چې پر دې به تاسو د بل چا ویډیوګانې راپورته کوئ، یا د نازي اقبال، یا د نغمې، یا د عبدالله مکري، یا د یو بل سندرغاړي غزلې یا سندرې به تاسو د یوټیوب څخه ډاونلوډوئ او بیرته به پر دا خپل چینل اپلوډوئ. داسې نشي کېدلی دوستانو، داسې نه ده. د یوټیوب ډېره سخته پالیسي ده. ستا به اورجینل کونټینټ وي، ستا به دا څه مواد چې کوم دي، دا به ستا اورجینل وي. یعنی مطلب مقدار دی د اورجینل څه، دا به تا په خپل کیمره باندې، په خپله کیمره به تا شوټ کړي وي. صحیح دی، هغه که کیمره وي یا د موبایل په کیمره وي، پر شي چې دا ویډیو به تا په خپله جوړه کړې وي، کریټ کړې وي. د بل چا ویډیوګانې پر دغه باندې پورته کوم، دا په کاپي رایټ کې راځي. د دې ډېره سخته پالیسي ده د یوټیوب. هغه چینل دوی کاپي رایټ سټرایک درکوي یا کاپي رایټ کلیم درکوي هغه ویډیو ته ډایرکټ. هغه ویډیو که تاسو پورته کړئ، تاسو بیا هلته وګورئ په وای ټي سټوډیو کې، ډایرکټ هغه درته وایي چې دا چې دی، دا کاپي رایټ کلیم یا کاپي رایټ سټرایک درکوي. او هغه ویډیو چې ده، د هغې پر کوم چینل چې داسې ویډیو تاسو پورته کړي وي، که چیرې تاسو بیا هدف پوره کړئ، یعنې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم پوره هم کوي، ستاسو چینل بیا هم نه مونیټایز کېږي. ځکه یوټیوب تاسو ته وایي، یوټیوب دا چې دی، دا انډر ریویوز دی، دا یو میاشت قدر یا تر دې څه کم وخت چې ورسي، دوی هلته یو پلټنه کوي، ګوري چې تا کوم مواد پر پورته کړي دي، څه شي پر پورته کړي دي. مثال دوی ډېر دقیق څاري، ډېر دقیق، ډېره کره کتنې کوي. یو شی هم کاپي رایټ دلته نه چلیږي. دوستانو، تاسو کوشش وکړئ. 15 کټګریانې لري یوټیوب. دوستانو، چې په کم شي کې هم تاسو تجربه لرئ، په کم شي کې هم تاسو استعداد لرئ، ټوکې کولی شئ، ټوکې ټکالې کولی شئ، جوک، مزاحیه، د خندا ویډیوګانې جوړولی شئ،
او که شعر و شاعري کولی شئ انټرټینمنټ کولی شئ دا په انټرټینمنټ کې راځي دا که کولی شئ هم صحیح ده که تاسو یو شی پخولی شئ په پکوان کې دا راځي دا هم کولی شئ صحیح دی او که تاسو دا نه شئ کولی ګیمینګ کولی شئ لوبې مختلفې لوبې دا هم تاسو کولی شئ که تاسو تا نه شئ ویلاګ د سیل ویډیوګانې چې په مختلفو ځایو له ورسي دا هم تاسو کولی شئ د نیوز چینل هم تاسو جوړولی شئ یعنی خبرونه مختلف خبرونه یو پیښه په ملک کې سوي په هېواد کې یو نه یو سوي په هغه باره کې ویډیو جوړه کړي چې نن دا پیښه سوې ده خو شرط به دا ما درته وویل داسې نه چې نیوز کوو هم تاسو کوئ چې د کوم نیوز چې دی جیو نیوز یا د آر واي نیوز یا د یو بل نیوز تاسو یو ویډیو یو شی را کاپي کړئ هلته یې پېښ سوی پر خپل دغه اپلوډ کړئ داسې نه ده خپل اورجینل کونټینټ به جوړوئ په خپله به ویډیو جوړوئ دوستان دا بیا ستاسو چینل مونټیز کېدلی شي د دې څخه بیا تاسو پیسې ګټلی شئ دوستانو کوشش وکړئ خواري وکاږئ دا د یوې ورځې کار نه دی دا یو کال انتظار غواړي دوستانو ما هم بلها انتظار ورته وکړ دوستانو ما تاسو کتلی شئ دلته کوم دوستان چې په پوهېږي اباوټ د چې ورسئ په یوټیوب کې هلته تاسو زما چینل هم کتلی شئ دا ملګري کتلی چې دا څه وخت کریټ شوی دی زما چینل چې دی پر 22 جولای 2022 کې کریټ شوی دی یعنی کال ته یو څو میاشتې لا پاتې دي بیا کال پوره کېږي خو په کال کې دننه به ته دا خپل ټارګټ پوره کوې هدف به پوره کوې په هغه کې شکر الحمدلله ما فی الوخت سبسکرایب پوره کړي دي او واچ ټایم ستاسو په مرسته ستاسو په کومک به انشاءالله هغه هم پوره شي نو لکه زه چې څنګه خواري کاږم ما ډېرې ویډیوګانې په پورته کړي دي دوستانو تاسو یې کتلی شئ چې 125 یا 26 ویډیوګانو ته رسیږي دوستانو دا تاسو هم خواري وکړئ کوشش وکړئ انشاءالله کامیابي چې ده په یو ورځ نه حاصلېږي څوکه څوکه خدای مهربانه دی تاسو به خپل هدف ته ضرور یو ورځ رسیږي خواري کاږئ دوستانو اورجینل ویډیوګانې جوړوئ د خلکو په خبرو پسې مه ځئ بعضې خلک داسې وایي چې باید ته سبسکرایبر پرکه په هره طریقه چې سب پر سب وکړه پلانې صحیح دی چې ګوره ستا اورجینل کونټینټ نه وي چې ستا اورجینل سبسکرایبر نه وي ستا چینل نن مونیټیز شو صحیح دی نن مونیټیز شو ستاسو په دې سره خلاصېږي چې ستا چینل مونیټیز شي له دې بعده چې ته پیسې ګټې هغه به پر ویوز باندې راځي تا ته د زر چې زر کسان ستا هغه وګوري د هغه مختلف یا $1 یا 2 یا 5 یا تر 11 هغه چې څنګه کټګریانې مختلفې دي څنګه ملکونه چې مختلف دي په هر ملک کې جلا سیسټم دی چې ستا ویډیو په کوم ملک کې کتل کېږي در ملک جلا ریټ دی صحیح دی په ډالر باندې نو چې ستا زر ویډیوګانې وکتل سي یا $1 کم سے کم یو زیاده زیاده تر 11 تر 12 تر $15 داسې مختلفو ملکو کې ځکه چې کوم پرمختللي یورپي ملکونه دي امریکا ده یا په هغو کې بیا ډېر ډالر جوړېږي کلته ستا چیرې ویډیو کتل کېږي نو داسې فرق وي په پاکستان کې بیا څه کمې جوړېږي نو خو د خبرې مقصد مې دا و دوستانو چې که ستاسو چینل مونیټیز هم سي تاسو سبسکرایبر نه لرئ تاسو کتونکي نه لرئ نو ستاسو دا ټوله خواري پالتو ده دوستانو تاسو کوشش وکړئ اورجینل سبسکرایبر پیدا کړئ اورجینل دې ته وایي چې څوک ستا ویډیو وګوري په خپله تاسو سبسکرایب کړئ صحیح دی دې ته اورجینل وایي تاسو سبسکرایب دا بیا ستا ویډیو بل وخت هم ګوري نو چې هر وخت ویډیو پورته کوي نو به دا خلک ستا ویډیو ګوري تاله به پیسې راځي که ته په یوه ورځ په جیلي طریقه په شارټ کټ طریقه کنې دا چینل د ما څه 8 میاشتې دا 8 میاشتې کېږي زما د چینل دا ما خپل 10 ورځې کې هم کولی شو په سب پر سب کې په 10 ورځې کې ما هم واچ ټایم پر کولی شو او هم سبسکرایبر پر کولی شو ما ځکه نه کوئ نو که ما داسې کړي وای زما پر دغه به یو ویوز هم نه راتلی یو ویوز به نه و نو څه معنا بیا ما درلودله چې په زما پر ویډیو باندې ویو نه راځي نو معنا خو بیا نه لري دوستانو تاسو کوشش وکړئ تاسو خواري وکاږئ اورجینل سبسکرایبر پیدا کړئ اورجینل کونټینټ پر اپلوډ کړئ نو ترقي به انشاءالله ستاسو مقدر جوړیږي دوستانو حوصله مه بایلئ کوشش کوئ کوشش چې د واحد لاره ده چې تاسو منزل ته رسوي جد و جهد سټرګل کوشش وکوئ دوستانو تاسو خپل هدف ته رسیدلی شئ دوستانو نو زه هر وخت چې ویډیو شروع کوم ډېر راڅخه اوږده شي ځکه چې خبرې وایي له خبرې زیږي چې زه یوه خبره کوم بله را پیادېږي چې بله خبره کوم بله را پیادېږي دوستانو نه غواړم چې دا ویډیو نوره مزید اوږده شي دوستانو که چیرې دا زما چینل پر کوم چې تاسو زما ویډیو ګورئ تاسو نه وي سبسکرایب کړي نو دوستانو له تاسو څخه بیا هیله کوم خواست کوم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې چې کوم د زنګ نشان دی دا در سره ووایي دا بیل آیکن په انګلیش کې ورته وایي دا ووایي دا نوټیفیکشن دی دا چې تاسو ووایي چې زه ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته نوټیفیکشن درځي خبر درځي چې نوې ویډیو پورته شوله نو بیا تاسو ته خبر درکول کېږي بیا تاسو کتلی شئ
دوستانو تر راتلونکو ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.